یوه جنۍ قصه کوي او وایي هر وخت چې به زه له خپلو ملګرو سره یو ځای پوهنتون ته تلم نو زموږ د پوهنتون موټروان به موږ ته تل د خپل تیر ژوند خوږو او ترخو خاطرو قصې کولې. په ما باندې یې ډېره اغیزه کړې وه. د ژوند په خاطراتو کې تل یو درد لیدل کېده. د نورو نجونو څخه به ما زیات د قصو ته غوږ نیوه او هغه هم ما ته ډېر توجه کوله. د وخت په تېرېدو سره زموږ ترمنځ دا بې نومه اړیکه ورځ تر بلې ډېرېدله. موږ یو بل ته ډېر نږدې شوي وو. زما ملګرو هم زموږ اړیکې ته پام شوی و، خو په خوله به یې څه نه ویل. څه موده وروسته د هلک راته وویل غواړم تل له تا سره اوسم او غواړم چې له تا سره واده وکړم. زه هم ډېره خوشحاله شوم ځکه چې زما هم ورسره مینه زیاته وه. یوه ورځ یې راته وویل نن وخته له پوهنتون څخه راووځه، غواړم چې تا له خپلې کورنۍ سره وپېژنم. ما هم ومنله او وخته له پوهنتون څخه ووتلم. کله چې ورسره په موټر کې کېناستلم نو یو ډول سپری یې په موټر کې وپاشله او بیا زه له هغې وروسته په ځان پوهه نه شوم. کله چې په هوش راغلم نو ومې لیدل چې د نجونو څخه په ډک اتاق کې یم. دا هغه ځای و کوم ځای چې ځوانې او پیغلې نجونې د خرڅېدو لپاره راوړل کېدې. کله چې مې خپل ځان هلته ولیدو نو پوهه شوم چې ژوند او عزت مې خاورې شو او څومره یوه لویه تېروتنه مې کړې چې په پټو سترګو مې په پردي هلک باور وکړ او خپل ځان، مینه، عزت او ژوند مې ورته تسلیم کړ. نو خوږو لیدونکو، په ژوند کې په هیڅ چا په اسانۍ سره باور مه کوئ. پر نورو باندې باور کولو لپاره وخت، وینا، عمل، رښتینولي او د مقابل شخص صداقت ته اړتیا ده.